علما کرام زموږ په ټولنه کې تر ټولو ستر مسؤلیت لري. الله تعالی د دوی په حق کې فرمایلی دي: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. ترجمه: او یاد کړه هغه وخت چې واخیست الله محکم عهد له هغو کسانو ځینې چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب چې خامخا به بیانوئ تاسې هرومرو خامخا دا کتاب خلقو ته او نه به یې پټوئ تاسې. نو وغورځو دوی دا کتاب وروسته له شاو خپلو او وایخیست په عوض د دې کتاب قیمت لږ. نو بد اخیستل د دوی دغه اخیستل دي، یا نو څومره بد دی هغه شی چې دوی یې پیري یا اخلي. تفسیر: یعنی د اهل کتاب له علماو ځینې عهد اخیستی شوی و. هغه احکام او بشارتونه چې په کتاب الله کې دي ښایي هغه په خورا ښه ډول نورو خلکو ته ور وښیئ او هیڅ یوه خبره مه ترې پټوئ او مه اړول را اړول پکې کوئ او مه یې معناګانې بدلوئ. مګر دوی هیڅ زموږ د دې امرونو پروا ونه کړه او د لږې ګټې له امله یې هغه ټول عهدونه او پیمانونه مات او شرعي حکمونه یې بدل او د الله تعالی په آیتونو کې لفظي او معنوي تحریفات وکړل. د هغه شي ښکارول چې ډیر زیات ضروري وو، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشارت یې بیخي پټ کړ. هغومره چې دوی د مال په صرفولو کې بخل کوي، د علم په ښودلو کې هم له بخل ځینې کار اخلي. د دې بخیلي منشه هم د مال او جاه او د دنیوي متاع له مینې ځینې پرته بل شی نه و. دلته یې ضمناً زموږ د اسلام علماو ته هم تنبیه فرمایله چې تاسې د دنیا په مینه کې اخته شوئ. هسې مه کوئ، بلکې په هر وخت هر ځای او د هر چا په مقابل کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ او هیڅ کله او هیڅ چیرې شرعي احکام له خلکو مه پټوئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی هر چا چې پټ کړ علم له اهل د علم څخه قیزه به شي په قیزه د اور سره. همدا ډول متنفذین او د خلکو مشران مسؤلیت لري چې په خپل استقامت سره د الله جل جلاله شرعي حکمونه په جامعه کې نافذ کړي، د خلکو حقوق خپلو حقدارانو ته ورسوي او هر شی په خپل ځای کې کیږدي، ځکه که دوی له دین څخه کاږه شي دا ټول شرعي نظام او امن به له منځه ولاړ شي. د زینب په نوم یوې ښځې چې د احمس قبیلې وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم. قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري. هغې وویل زموږ پاتې کېدل به په دې ښه اسلام کې چې الله جل جلاله د جاهلیت وروسته موږ ته را په برخه کړ تر کومه وخته وي. هغه وویل ستاسو پاتې کېدل به په دې ښه اسلام کې تر هغه وخته وي تر څو پورې چې ستاسو امامان د اسلام سره مخلص وي. هغې وویل امامان څوک دي؟ ده ورته وویل آیا ستا د قوم لپاره سرداران او اشراف خلک نشته چې خلک د دوی د حکم اطاعت کوي؟ هغې وویل هو شته ده. ده ورته وویل همدا د خلکو امامان دي. که دغه امامان پر اسلام او شریعت باندې برابر وو ټول خلک به برابر وي، او که دوی شریعت پرېښود خلک به یې هم پرېږدي او د ټولې بدبختۍ مسؤلیت به د دغو مشرانو پر غاړه وي. نو ځکه باید زموږ مشران او مخور د خپل شرعي نظام خلکو او وطن په ګټه دریځ ولري، په خپلو تحلیلونو، څېړنو، ویناو، لیکنو او توصیو کې د خلکو ښه ذهن سازي وکړي، په ټولنه کې د اتفاق او وحدت ساتلو او د فتنو او فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه وکړي، ځکه دوی ته خلک غوږ نیسي. د دوی نظریات د ټولنې په متوجه کولو کې رول لري او دا د دین تر ټولو لوی خدمت دی.